عبدالهادي ارغندیوال د مالیې وزارت سرپرست وټاکل شو. ولسمشر غني د بیا ځل ولسمشر کېدو له لوري راوروسته د وزارت په کچه لومړی لویه ګمارنه وکړه او عبدالهادي ارغندیوال د مالیې وزارت سرپرست ټاکلی دی. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه ټویټ کې ویلي د ارغندیوال بل دې وروسته د ولسمشر په فرمان د مالیې نومان وزیر او سرپرست په توګه دنده مخته وړي. ښاغلی عمر ویلي د کابینې د نوو غړو د ګمارنې لړۍ به روانه وي او د کابینې له بشپړېدو وروسته به ټول په یو ځای د ملي شورا او ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ور وپېژندل شي. ارغندیوال چې د حزب اسلامي څخه جلا شوی او د مذاکراتي پلاوي غړی هم دی په دولت کې د ولسمشر غني د نوي کابینې لومړنۍ ګمارنه ده. تېره شپه ولسمشر غني شاکر کارګر د خپل دفتر رئیس وګماره او څو ورځې وړاندې ابراهیم الکوزی د منازعاتو د حل چارو کلي سلاکار ټاکلی و. د ولسمشرۍ ماڼۍ ستر سلاکار وحید عمر تر دې یوه ورځ وړاندې وویل د کرونا له کبله روان بحران د نوي کابینې جوړولې چارې پڅې کړې وې خو حکومت په کابینه کې کارونه نهایي کړي دي. ښاغلی عمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ملي روغې جوړې شورا د جوړښت چارې هم په وروستیو پړاو کې دي. د نوموړي په خبره په تېرو دریو اونیو کې د حکومت ډېر انرژي او وخت د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو ولګېد خو زیاته یې کړه ژر به د نوې کابینه جوړه شي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې لوړې مراسمو په ورځ ژمنه وکړه تر 2 اونیو پورې به نوې کابینه اعلان کړي خو له دغې ژمنې څه باندې 3 اونیو په تېرېدو د نوې کابینې لومړنۍ غړي معرفي شوه. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ شوی حتما یې راسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.